الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درې خبرې الله پاک په دې آیت مبارک کې داغې مونږ ته حکم کړی دی. لومبنۍ خبره د مونځ اهتمام او پابندي کول، او دویم زکات ورکول، او دریم د جمع سره د امامتۍ سره د مونځ اهتمام کول. دا درې بنیادی خبرې په دې آیت مبارک کې الله پاک ذکر کړي دي. مونځ بدنی عباداتو کې اهم عبادت ده، او زکات مالی عبادت ده. مونځ په غریب باندې او په مالدار دواړو باندې فرض ده، او زکات صرف په مالدارو خلقو فرض ده، غریبانانو باندې فرض نه ده. کم صحابه غریبانانو هغې دا خبره وکړله چې مالدارو خلقو په دنیا کې مزې وکړي، آخرت کې به مزې کوي، ځکه مال خرج کوي، په مسجد کې، په مدرسه کې، په جهاد کې، د الله په دین باندې خرج کوي، غریبانانو سره امداد کوي، خپل مال په نیکو کارونو کې خرج کوي. نو دوی به زمونږ نه په آخرت کې مخکې او دنیا کې هم رانه مخکې دي، ځکه مونږ سره مال نشته دی چې جهاد کې خرج کو، تبلیغ کې خرج کو، مسجد مدرسه کې خرج کو، خپلو خپلوانو کې ضرورتمند خلقی په هغې باندې خرج کو، غریبانانو سره امداد وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه غریبانانو صحابه ته تسلی ورکړه او ورته وفرمایل چې تاسو په دې باندې خوشحاله نه یې چې مالدار خلق د قیامت په میدان کې ولاړي، د مال حساب کتاب ورسره کېږي او تاسو د هغې نه مخکې جنت ته لاړ شئ، ځکه تاسو سره مال نشته، نو د مال حساب کتاب هم تاسو سره نشته دی. نو غریبانان صحابه په دې باندې ډېر خوشحاله شو. نو په بدني عباداتو کې مونځ اهم عبادت، او په مالی عباداتو کې زکات اهم عبادت. او مونځ د دې حکم د بچو د پاره هم د احادیث مبارکو نه ثابت دی چې د 7 کالو عمر ته ورسي نو تاسو هغې ته د مونځ حکم وکړئ، یعنې د 7 کالو عمر نه مخکې چې هغې مونځ د کړی، د مونځ طریقه دا ورته د هغې تعلیم ورکړی شوی چې 7 کالو شي چې دی د مونځ اهتمام کوي. همدغه حدیث مبارک کې بیا فرمایي چې کله ماشومان د 10 کالو عمر ته ورسي او بیا مونځ نه کوي، نو بیا مناسب سزا ورله ورکوي. چې هر څنګه مناسب سزا وي، ځکه سزا دپاره شریعت یو حد مقرر کړی دی، دومره سزا ورکول چې د هغې اثر د بدن په سرمن باندې ښکاره کېږي، نه دې ته مناسب سزا ویلی شي. کمې سزا اثر په سرمن باندې په بدن باندې ښکاره کېږي، نو دا سزا دا د شریعت نه خلاف ده. د دې نه خاوند ته اجازه شته چې ښځې له داسې سزا ورکړي، او نه مور پلار ته دا اجازه شته دی چې هغې بچو له داسې سزا ورکړي، او نه استاد ته اجازه شته دی چې هغه شاګرد له داسې سزا ورکړي. دا د شریعت نه خلاف خبره ده. نو تاسو خپلو بچو ته د مونځ حکم ورکړئ د 7 کالو په عمر کې، او چې 10 کاله کې عمر ته ورسي او بیا مونځ نه کوي، بیا ورله مناسب سزا ورکړئ. د دې نه د مونځ اهمیت معلومیږي. بیا د مونځ فضایل قرآن مجید کې هم ذکر دي، احادیث مبارکو کې هم ذکر دي.
یویشتمې سپارې په سر کې لومبني آیت مبارک کې ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر چې مونځ انسان د ګناه د کارونو نه او د بې حیایۍ د کارونو نه منع کوي. یعنې کوم یو انسان د مونځ اهتمام کوي، مونځ پابندۍ سره ادا کوي، نو دی به د ګناه د کارونو نه بچ کېږي، دی به د بې حیایۍ د کارونو نه بچ کوي. دا د مونځ اثر دی، دا د مونځ خاصیت دی. کوم یو انسان مونځ هم کوي او په ګناهونو کې مبتلا دی، نو د ده په مونځ کې فرق دی. دی د مونځ صحیح طریقې سره ادا کوي، په اخلاص سره د الله پاک د رضا دپاره. ځکه دلته حکم کړی دی اقیموا الصلاة، تاسو مونځ قایم کې. نو د مونځ قایمولو نه مراد دا دی چې د مونځ کوم وخت الله پاک مقرر کړی دی چې په هغه وخت کې دنه ادا شي، او د مونځ چې کوم آداب دي، کوم شرایط دي، کوم ارکان دي او واجبات دي، فرایض دي، سنت دي، مستحب دي، چې دا ټول په هغې کې موجود دي، نو دې ته ویلی شي اقامت الصلاة. او د دې حکم الله پاک دلته کړی دی اقیموا الصلاة. مونځ د انسان د کور نه را روانېږي او کور کې اودس کړی، په اودس کې را روان شي د کور نه، نو حدیث مبارک کې د هغې 3 فایدې ذکر کړي دي. فرمایي په یو قدم باندې یو نیکي لیکلی کېږي. چې څومره قدمونه واخیستل هغې عمره به د ده په عمل نامه کې نیکۍ لیکلی کېږي. او دویم فضیلت یې دا ذکر کړی دی چې په هر یو قدم به یو ګناه معاف کېږي. نو څومره قدمونه یې واخیستل نو هغې عمره به د ده ګناهونه معاف کېږي. او دریم فضیلت یې دا ذکر کړی دی چې یو درجه به په یو قدم باندې اوچتېږي. نو څومره قدمونه یې واخیستل نو هغې عمره به د دې انسان درجې اوچتې شي. او کم اعمال چې احادیثو مبارکو کې ذکر دي چې په هغې باندې د انسان درجې اوچتېږي، ګناهونه معاف کېږي، نو په هغې کې یو جومات ته بار راتللم دي. وکثرة الخطوا الی المساجد، مساجدو ته، جوماتونو ته ډېر قدمونه اخیستل، په کثرت سره، په ډېروالي سره، یعنی 5 وخته امامتۍ دپاره جومات ته، مسجد ته راتلل او په دې کې امامتۍ سره مونځ ادا کول، اهتمام سره 5 واړه مونځونه. داسې نه چې کوم یو د انسان زړه غواړي نو هغه امامتۍ سره کوي، او چې کوم یې زړه غواړي نو هغه ځان له کوي، او که زړه نه غواړي نو اړو ادا کوي. نو داسې به نه وي، بلکې 5 واړه مونځونه اهتمام او پابندۍ سره ادا کول. بل فضیلت د مونځ دا دی، نبی علیه السلام فرمایي چې ستاسو کې د یو کس د کور مخې ته د صفا اوبو نهر بهیږي او دی 15 کرته په هغې کې غسل کوي، نو ده په بدن باندې به هل بقیا علی بدنه من درنه شیء، د ده په بدن باندې به سخیرې پاتې شي. د صحابه عرض وکړو چې بالکل به پاتې نه شي. ویې فرمایل همدغه مثال د 5 مونځونو دی چې څوک اهتمام او پابندۍ سره ادا کوي، د ده په ذمه باندې به د ګناهونو خیرې هغه به باقي نه پاتې کېږي. او په بل حدیث مبارک کې فضیلت د خزان موسم دی، د ونو پاڼې غورځېږي. نبی علیه السلام د کور نه بهر تشریف راوړي، د یو ونې څانګې له معمولي حرکت ورکوي، د هغې ټولې پاڼې غورځېږي. نو صحابو ته یې وفرمایل تاسو پوه شوئ په دې باندې؟ هغې ویل الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ښه پوهېږي، موږ نه پوهېږو. نبی علیه السلام وفرمایل څنګه چې د دې ونې پاڼې معمولي حرکت سره ټولې ځمکې ته وغورځېدې، دغه شان چې یو مسلمان بنده 5 وخته پابندۍ سره مونځ ادا کوي، د ده ګناهونه هم دغه شان رجېږي او ختمیږي به، یعنې دی به د ګناه نه پاک وي. بیا جمع سره امامتۍ سره مونځ ادا کول څومره اهم دي چې دلته ځان له د هغې حکم کړی دی ورکعوا مع الراکعین، چې تاسو د رکوع کوونکو سره رکوع کې، یعنې جمع سره مونځ ادا کوئ. نو بعضې مفسرین فرمایي چې جمع سره مونځ ادا کول دا واجب دی، او د واجب حکم دا فرض سره نږدې د فرض برابر جوړیږي. نو د هغې دا وایي چې بغیر د عذر نه یو انسان ځان له مونځ کوي، وایي د ده مونځ اډو کېږي نه، هغې ته نه دا فتوه ورکړې ده. او بعضې علما فرمایي چې جمع سره کم اجر او ثواب دی هغه کامل مونځ دی، او د هغې کم برکات دي. نو چې ځان له مونځ وکړو هغه فرض خو ادا شو، لیکن د جمع چې کم برکات دي، کم اجرونه دي، کم ثوابونه دي، دی د هغې نه محرومه پاتې شو. ځکه یو روایت کې یو په 25 درجې جمع سره مونځ،
او په بل روایت کې 1 په 20 درجې زیات ثواب ملاویږي. نو دنیا دپاره خو موږ د ګټې سوچ کوو چې کوم ځای کې موږ ته زیاته فایده ملاویږي، که څه خرڅو که څه اخلو، کوم ځای کې زیاته فایده نو هغه ځای ته ورپسې ځو. که د اخیستلو مسلې نو ورپسې هلته ځو چېرې ماته دې کې فایده ده. که د خرڅولو مسلې یو څیز موږ نه ګران یو ځای کې خرڅېږي، هغې دپاره موږ محنت مشقت برداشت کوو، هغې پسې ځو، هغه څیز هلته خرڅو چې کوم ځای کې زیاته فایده. خو چې کله د دین خبره راشي نو بیا وایي کور کې به یې ځان له وکړمه، بیا یې په دوکان کې به یې ځان له وکړمه، په پټي کې به یې ځان له ادا کړمه، او جمع دې وشي خیر دی وروسته به یې ځان له په جومات کې ادا کړمه. دغه بیا د آخرت د ګټې سوچ نه، او اصل زندگی هغه د آخرت ده. د آخرت د ګټې سوچ پکې دنیا کې انسان هر څومره وګټي هغه به تېنه دنیا کې پاتې کېږي، ځان سره یې څوک وړی نه شي. هغه به ځان سره وړي چې کوم یې د الله په دین باندې د الله د رضا دپاره خرج کړي، دا د دپاره د اعمالو ذخیره ده، دا دنه مخکې لاړه دا هلته جمع کېږي. او چې کوم مال پاتې شو نو هغه بیا د وارثانو دی، بیا د هغې خوښه ده چې څنګه یې خرج کوي. نو د دین او د آخرت فکر کول چې د جمع په یو منځ باندې د 25 منځونو ثواب ملاویږي، د 20 منځونو ثواب ملاویږي، نو د دې ثواب په خپل هم د حاصلولو کوشش کول، او چې کم بالغ بچي دي د هغې دپاره هم دغه فکر کول چې هغې کوم جومات ته د راتللو دي چې موږ مسجد ته راولو او د جمع سره هغې منځ ادا کوي. خو دلته د جمع په منځ کې د رکوع ذکر کړی دی، او رکوع دا د منځ یو رکن دی، فرض دی. او رکوع چې چا د جمع سره بیا حاصله کړله، یو مقتدي راغی امام رکوع ته ښکته شوی دی او د نیت وتړ او دیم رکوع ته ښکته شو، سبحان ربی العظیم یو ځلم ونه ویل، صرف ښکته شو د امام سره، نو د ده به دغه رکات شمار کېږي. او که نه د رکوع ته ښکته شو امام تېنه ودرېدو، د امام سره دی ښکته پاتې شوی نه دی، نو دا رکوع نه ده شمار، یا د رکوع نه وروستو راغی نو د ده دغه رکات به نه شمار کېږي، دی به دا رکات بیا ځان له کوي. یو خو رکوع سره رکات انسان ته ملاویږي، او رکوع دلته ذکر کړې ده مراد تېنه پوره مونځ دی چې تاسو پوره مونځ د امامتۍ سره او د امامتۍ کوونکو خلقو سره ادا کې. او دویمه وجه د رکوع ذکر کولو مفسرینو دا لیکلې ده چې دلته ذکر د یهودو شروع دی، یا بني اسرائیل اذکرو، رکوع د سر نه بحث شروع دی د بني اسرائیلو د یهودو، او هغې ته الله پاک حکم ورکوي. نو د هغې منځ کې رکوع نه وه، او زمونږ په منځ کې رکوع شته، سجده پکې وه، د هغې په منځ کې رکوع حکم هغې ته نه و، او موږ ته د رکوع حکم هم دی. نو دغه یهودیانو ته الله پاک حکم کوي چې تاسو ایمان راوړئ او داسې منځو کې څنګه چې عام مسلمانان منځ کوي چې په هغې کې رکوع شامل او داخل ده. او بعضې مفسرین فرمایي چې جمع سره منځ کول دا سنت مؤکده عمل دی. نو سنت مؤکده د هغې قصدن عمدن پرېښودل، په هغې باندې انسان ګورانګارېږي، او که د عذر په وجه باندې پاتې شو جمع منځ ته رانغی او ځان له منځ ادا کو، نو د ده منځ به الله پاک قبول کړي. خو بغیر د عذر نه د جمع منځ پرېښودل د دې څومره لوی نقصان دی. یو نابینا صحابي راځي د نبي علیه السلام نه اجازت غواړي چې زما نظر نشته په سترګو کې او ما ته ډېر زیات تکلیف دی جومات ته راتللو کې، نو آیا زما دپاره دا ګنجایش شته دی چې زه کور کې ځان له مونځ ادا کړمه؟ نبي علیه السلام ورته وفرمیل کور کې داسې څوک شته نه چې هغه تا راولي مسجد ته؟ وی نه صاحب کور کې داسې څوک شته دی هم نه. نبي علیه السلام ورته وفرمیل بس ټیک ده، ستا مونځ په کور کې صحیح دی، کور کې ځان له مونځ ادا کوه. وی هغه د مسجد نبوي نه بهر نه ووتلی چې په دې کې وحی راغلی نبي علیه السلام ته، او په وحی کې دا حکم راغی چې ته د دې نابینا صحابي نه تپوس وکړه چې ستاسو کوره پورې د اذان اواز را رسي. هغې واپس راوغوښتو چې د هغه نه یې تپوس وکړه د اذان اواز را رسي کور ته؟ هغه ویل او جي اذان خو را رسي، زه اذان اورم، بیا ستا ته زه اجازت نشم درکولی چې ته کور کې ځان له مونځ ادا کړې. اوس یو نابینا کس دی چې دا هغه ته عذر دی، تکلیف دی ورته، لیکن نبی علیه السلام هغه ته په کور کې ځان له د مونځ کولو اجازت نه دی ورکړی. ستا دپاره ما ته ګنجایش نه معلومیږي چې زه تا ته اجازت درکم او ته په کور کې ځان له مونځ کې. نو هغه نابینا صحابي هغه هم بیا مسجد ته راته 5 وخته به امامتۍ سره اهتمام سره مونځ ادا کو. نو دوه خبرې د مونځ او د امامتۍ متعلق ذکر شوې. درېمه خبره پکې د زکات ده چې زکات ورکوي، او قرآن مجید کې تقریبا 25 کرته
د مونځ او د زکات حکم یو ځای ذکر دی او دین علاوه جدا جدا ذکر هم د مونځ هم شته دی د زکات ذکر هم جدا جدا شته دی نو زکات دپاره یو نصاب مقرر دی چې هغې ته شریعت یو حد مقرر کړی دی که صرف سونه وي نو 7.5 تولې سونه چې نورو سره اسم نشته دی نو بیا 7.5 تولې سونه ده او که نه نور څه ورسره شته دی نو که بیا یو توله سونه ورسره هم دی په هغې باندې صاحب نصاب جوړیږي ځکه بیا د چاندۍ نصاب معتبر دی 52 تولې چاندي ده چې د هغې څومره قیمت جوړیږي نو سونه ده ورسره چاندي ده ورسره سامان تجارت ورسره دی تجارتي پلاټ دی بل څه تجارت په نیت باندې څه څیز اخیستی دی چا سره سیکیورټي ایښې ده چا باندې قرض دی دا ټول څیزونه به را جمع کړي او چې بیا په ده باندې د چا قرض دی نو هغه به ترېنه منفي کړي نو چې دغه ټول څیزونه څه مجموعه جوړیږي باقي نو په هغې باندې 2% په حساب سره زکات به ورکوي یعنې په لاک کې 2,500 روپۍ زکات جوړیږي او زکات کال پس واجبیږي چې کله یو انسان صاحب نصاب شو د مالدار شو نو د باندې فوري طور زکات لازم نه دی بلکې چې کال دا نصاب د په ملکیت کې پاتې شو نو دی به بیا د هغې زکات ورکوي خو د هر یو څیز جدا جدا کال او نصاب نشته دی چې یو کس صاحب نصاب دی نو که دې کال کې دا مال زیاتیږي او کمیږي د هغې اعتبار نشته بلکې یو اسلامي میاشت او د هغې اسلامي تاریخ دی مقرر کړي ځکه انګریزي تاریخ باندې چې کوم خلق زکات ورکوي نو انګریزي او اسلامي کې کال کې تقریبا 10 ورځې فرق راځي نو دا ورو بیا سیوا کېږي چې 3 کاله تیر شي نو روغه میاشت فرق شو بیا یو وخت داسې راشي چې روغ کال پکې فرق راشي نو کم خلق چې انګریزي میاشت او انګریزي تاریخ په حساب باندې زکات ورکوي نو بیا یو وخت به داسې راشي چې د کال زکات د په ذمه باندې باقي پاتې شو دا هغه زکات ورنکو لہذا د زکات ورکولو دپاره اسلامي میاشت ځان دپاره مقرر کول او اسلامي تاریخ مقرر کول د هغې میاشتې چې مثلا رمضان کې یو کس زکات ورکوي نو دی د 1 رمضان مقرر کړي چې په 1 رمضان به زه حساب کتاب کوم چې ما سره صحیح نو زکات په ایډوانس کې ورکولی شي د هغې نه مخکې لکه حساب کتاب یې نه دی کړی او ضرورتمند کس دی هغه ته ضرورت دی زکات دی ورکړي بېشکه د حساب کتاب نه دی کړی هغه دی بیا د زکات د پیسو نه منفي کړي یا دغه وخت کې څه شته دی ورسره نو د ورکولو دپاره د خپل حساب کتاب وکړو نو که تاخیر هم پکې وکړو په دې تاخیر باندې د عذر په وجه باندې دی ګناهګار نه دی وروسته هم زکات ورکولی شي ایډوانس کې هم دی زکات ورکولی شي خو هغه اسلامي تاریخ هغه د ځان سره ولیکي هغه میاشت دې ولیکي چې زه به هر کال په دې میاشت کې په دې تاریخ باندې حساب کتاب کوم یا عام خلق په دې بزرګه میاشت کې چې د رجب میاشتو ته ویلی شي تقریبا ختمېدو والا دا میاشت لکه نن 28مه شپه ده دې میاشتې نو په دې کې د یو تاریخ مقرر کړي د اسلامي میاشتې چې په دې تاریخ به زه خپل حساب کتاب کوم او د هغې به بیا زکات ورکوم نو د زکات دپاره پوره حساب کول داسې په اندازه باندې نه ځکه یو دکاندار وایي چې زما دکان زه حساب کتاب کوم نو زما دکان به 10 ورځې بندېږي هغه دنیا هغه ګټې ته ګوري د دنیا هغه نقصان ته ګوري چې 10 ورځې مې دکان بند وي نو اندازه باندې زکات نه ورکول بلکې پوره حساب کتاب کول چې صحیح د انسان سره د سونې دپاره مسله دا ده چې زرګر دی وخت کې په کم قیمت باندې اخلي قیمت فروخت چې زرګر واپس کم قیمت باندې اخلي نو په هغې باندې زکات دی او دغه شان تجارتي کم سیز دی ورسره پلاټ دی ورسره د هغې چې په هر څه اخیستی دی اوس چې موجوده کم قیمت دی د هغې قیمت به تپوس وکړي په هغه ځای کې چې کم قیمتي د هغې پلاټ نو هغه انسان ته پته لګي نو په هغه قیمت باندې بیا د هغې زکات ورکوي نو زکات ورکول دا هم د الله پاک حکم دی زکات داسې فرض دی څنګه چې مونځ په هر یو مسلمان باندې فرض دی خو د نابالغه په مال کې زکات نشته دی نابالغه دی د هغه په ملکیت کې هر څومره څه دي د هغه باندې زکات نشته کوم کسان بالغ دي او د هغې په ملکیت کې د نصاب برابر څه موجود دي یا د هغې نه زیات دي نو په ده باندې زکات ورکول لازم دي دی به د هغې زکات ورکوي واقیموا الصلاة او تاسو قائم اوساتئ مونځ یعنې د مونځ پوره پابندي وکړئ د مونځ پوره اهتمام وکړئ د دنیا دپاره مونځ قربانول نه دي پکار بلکې د مونځ دپاره دنیا قربانول پکار دي څنګه سعودي عرب کې مونږ ګورو چې څنګه اذان وشي دکانداران خپل دکانونه ټول بند کړي که د 1 لک ریالو سودا ته څوک نه ورکوي هغوی ورته بعد الصلاه مونځ نه پس بیا راځه اذان بعد الصلاه اذان وشو بیا د مونځ نه پس راځه نو چې دغه شان زمونږ عقیده هم جوړه شي چې زه به مونځ له ځمه جومات ته خپل روزګار دکان څه چې هغه به بندومه
او د هغې عوض به الله پاک ماته راکوي. دا نه ویل چې که زه دکان بند کړمه، د کارخانه بند کړمه، مارکیټ بند کړمه، نو هسې نه بل طرف ته ګاک لاړ نه شي، زما سودا به خرڅه نه شي. دا کمزوري عقیده ده. د انسان په قسمت کې چې څه لیکلي هغه به خامخا هغه ته میلاویږي، هغه بل چاته نشي تللی. هغه ګاک چې کوم ګاک د یو کس دپاره مقرري. نو د مونځ پابندي کول پکار دي. دنیا هغه رستو کول، د دنیا کارونه وړاندې رستو کو او مونځ پابندۍ سره په خپل وخت باندې ادا کو. نو دا یو حکم شو. دویم حکم وآتو الزکات، او زکات ورکوي، یعنی کال په کال باندې بیا زکات ورکول د خپل مال چې هر څه ورسره دي د هغې پوره حساب کتاب کول، او بیا 2.5% په حساب سره د هغې زکات ورکول. او داسې کس ته زکات ورکول چې هغه د زکات مستحق وي، هغه صاحب نصاب نه. ورکعو او رکوع کوي تاسو مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو خلقو. ان چې کوم خلق جمع سره مونځ ادا کوي، نو تاسو هم د هغې سره د جمع په مونځ کې د امامتۍ په مونځ کې شریک شئ، او د امامتۍ او د جمع مونځ چې کوم اجر او ثواب دی نو هغه تاسو حاصل کړئ. واقیموا الصلاة، قائم کې تاسو مونځ. وآتوا الزکاة، او تاسو زکات ورکئ. ورکعو او رکوع وکئ مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو خلقو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.